پسو قسمه باندې دي. یو هغه قسم خوبونه دي چې سړی د ورځې کم کارونه کوي په خوب کې هغه کارونه بیا دی کوي. یو سړی دی اړیمار دی یا ګلکار دی یا بل څه دی، دی به خوب کې امداوه چې مساله خواږه او خوښ د دې خوروله عمده خبرې به ذهن کې وي. څوک چې څه کار کوي د به خوب کې دا خبره راځي. دا د خوب یو قسم شو. دویم نمبر قسم د خوبونه دی ادعاس و احلام، ګډ وډ او د یری والا خوبونه. سړی ودشي کله ورپسې یو لوی یا بلا شوي وي، کله په تیارې کې کله سی کله سی کله څوک ویری. د دې خوبونو تذکره هم قرآن پاک کې شته. دا قسم خوبونه د شیطان د طرف نه دي. دا قسم خوب چې سړی صحیح کړي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای او ګس طرف ته د دریز الاتو کی او خي طرف باندې دي سملی. دا دویم قسم د خوبونو شو. او دریم قسم خوبونه هغه دي چې هغه د ویل شي مبشرات. مبشرات زیری ته وای. دا خوبونه د الله جل جلاله د طرف نه دي او دې کې انسان ته یو خوشخبری ورکړي کیږي چیرې تعالی با خدای پاک یو کله زوی درکې، یا تانه به الله تعالی ډیر خیر خوري، یا تبا د الله په بخون کې بندگانو کې حسابيږي. بشارت پکې الله تعالی خو دی وی. او دا قسم خوبونم د قران او د حدیث نه ثابت دي. عبدالملک یو بادشاہ دی. د یو خوب صحیح کو چې د جمعات په محراب کې میتشي متیاز یو کی او چې کله میتشي متیاز یو کی دا غینا سلور بڑبڑګي آسمان توال وته. نو بظاهر خدا یو ډیر زیات غلط خوب دی چې د جمعات محراب څومره د عزت زیرو ته بګی ته متیاز کی. نو دو علامه ابن سیرین رحم الله په سړی راولې ګل چې ورشا ابن سیرین ته ووی چې یو کس دا خوب کتلې دی. دا سه ورته نه وی چې ابن چې دا عبدالملک کتلې دی. دا سړی راو چې محمد ابن سیرین صرف دا خوب ویل او چې دې څه تعبیر دی. هغه ورته دا خوب یو کس نه بلکې دا خوب عبدالملک کتلې دی. الله ولا تجربه ورکړې و. نو دا غي ولې باندې الله کوي خدا دا تجربه وا. وای دا خوب یو کس نه بلکې دا عبدالملک کتلې نه او ورته خپکیګه ما دا ډېر خوب دی. محراب د عزت زیره زګه دي کې موږ یو امام وړاندې دا خلک عزت کوي. محراب د عزت زیره نو ته محراب ته ورړې نو کوئی شته عزت مند دي او چې دا اشنشي متیاز دي پکيو کې او سلور بوډ بوډکای دي ربر اوال وتی. نو یاد ساته تعالی خدای پاک سلور زامن درکای او سلور ونه به بادشاہانی زګه آسمان طرف ته اوچته دل دا د اوچتای نه خدا او بادشاہ یې اوچت سړی وي. نو واقعي هم داسې وشوه. د دې بیا سلور زامن او سلور ونه بادشاہان ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک او نورم یو دولی. دغه شان یو بل خوب امام مالک رحم الله لیدلو. هغه مدینه منوره سره ډیر شوق او زګه الله پیغمبر پکې تشریف دفن دی. نو د ویل حج لازمه خو اسنه د مدینه منوره نه بهر چرته مړ نشم. دوی چې مال د خدای پاک په مدینه کې مرګ راکی لکه عمر فاروق سے بم داویل چې یا الله مالا استاد حبیب پدی خار کې مرګ راکی. نو دو خوب وکړو نبی له صلوات و سلام په خوب کې صحیح کو. نو تاسو ته نو چې اے الله پیغمبر اعظم حکیم مکرمی د حج د پار اعظم خدا راته وایا چې اسنه خو حالت ملکی غمانا واپس به مدینه تر اور سماو کنه. نو نبی له سلام وردا سه کو دا پینځونه غو دی و د خوريږي او پنځه ورته ونی و ډیر اپاز یو چې خدای دې څه مطلب دی. محمد ابن سیرین رحم الله پسې سړی راولې غلو چې دا سه ورته نه چې دا خوب امام مالک کتلې ورته یو سړی دا خوب کتلې دې څه تعبیر دی چې یا سړی ورل ورته یو سړی خوب کتلې دی چې دا سه بګي نبی اسلام صحیح کو غي وتا مبارک دا خپل لاس د پنجي په شکل کې اوچت کو دې څه تعبیر دی. او ورته دا خوب یو کس نه بلکې امام مالک کتلې دی. او ورته د دې تعبیر دا دی چې نبی رسول الله والسلام اشاره تا دا درک چې تمہارا دا پنځو خبره تاسو کې چې دا غي صرف الله ته پته ده. سړی وکل امري او چرته بمري دا خو الله ته پته ده ما ته خو پته نشته دی. نه امام مالک رحم الله وی چې را پته نشته دی چې دا چرته ملګریږم بس نه د حاجلا او مدینه منوره کې پاتې شو. بل حسن بصری رحم الله دی یو سړی په خوب کې صحیح کړو
چې دې په ډیران باندې ولاړ دی او باجه غږی او کپڑی مور باندې نشته دی بربند ولاړ دی دا سړی چې راپاسې نو دې ځان سره اوس لګیا دی چې دا حسن بصری صاحب څومره د خدای دوست او ولی دی او دې ما په دې کوم حالت کې صحیح ګدا خو چا د بیانول هم نشم خو زه محمد مسیرین صاحب بلاش مرتبه وایم چې کله هغه رالو هغه ته وایي سیب یو سړی مې په خوب کې صحیح کړی دی او داسې حالت کې مې صحیح کړی او باجا غږی او په ډیران ولاړ دی او کپړې مور باندې نشته نو محمد مسیرین صاحب ته وایي دا سړی څوک دی نومې والا او د جنومي نشم اخیستی وایي ښه زه به ورته وایم دا تا حسن بصري په خوب کې صحیح کړی دی او دا تا چې په کوم حالت کې دی صحیح کو نو دې تعبیر اوس واوره دا کوم ډیران باندې چې دی ولاړو دا ډیران دنیا وا چې د دنیا د خپل لاندې کړی دا او دا کپڑے چې د باندې نه وي نو دې تعبیر دا دی چې څنګه د کپړو نه پاکو دغه سې د ګناهونو نه پاک دی او چې دا باجا غږی او خلک ته تاویږي را تاویږي دی مطلب دا دی چې د ټول زندگی الله طرف ته خلق راو بل خلق ته دعوت ورکړي دی دا مطلب دی او بظاهر څومره غلط ښکاري نو خوب بظاهر ای غلط خدایي تعبیر با د پوی کس نه تپوس کې چې خوب په تعبیرونو باندې پوي نو محمد ابن سیرین رحم الله لوی عالم د خوبونو په تعبیر باندې پوي دو اوس د خوب تعبیر چې ترسو پوری تا چا طویل نه چې رمادا سے خوب کتلې دي نو روایتو کې راځي مخ کې براشي چې د مرغۍ خپې پوری یو شی انختی وي نو چې مرغۍ لګ تیز د خپل وزر اوهی بس اولان دی را پروزی دغه رنګ خوبم دی تر سوچ دي چاته بیان کړي نه داسې وګڼه چې مرغۍ خپې پورې ستړلې شي وي دي خو چې کله دي چاته بیان کو او هغه تعبیر درکو نو دومره زر دا واقع کیږي لکه څنګه چې د مرغۍ د خپې نه دا ګن پروزی نو هر چاته بیان خیال به پکې کې بیا د خوب د تعبیر خپل قیدی دي یو قاعده دا ده چې د خوب تعبیر کله ورکې نو د قران او د حدیث رڼا ته وګوري هغه به تعبیر ورکې د ځان باسي دغه نولي دویم نمبر قاعده دا ده چې دته د کومي خبرې وږي په دې کې کوم الفاظ ذکر دي د قران یا د حدیث دغه الفاظ نم کله کله تعبیر روح کې شي دا ټول خبرې به د حدیثو کې راځي درېمه قاعده دا ده چې چاته د خوب بیان کو داغه په خوب کې کوم عربي الفاظ ذکر شي وي دغه لغت نم د خوب تعبیر روح کې شي دا د خوب قیدی د خوب حیثیت سره نو د انبیاء کرام خوب دا وحی وی پاغي باندې عمل کول فرض وی لکه ابراهيم عليه السلام خوب صحیح کړو خپل زوی اسماعیل عليه السلام علی نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې د معراج سفر کړی دی باندې زموږ ایمان دی په خوب کې نور ډیر کارونه کړلي پای باندې زموږ ایمان دی دین علاوه د انبیاء کرامو نه علاوه چې کوم خوبونه دي کوم اولیاء کرام دي یا کوم نیکان بندگان دي یا عام مسلمانان دي دا هغه خوبونه دا صرف زیره خو کې دي شي تسلی خو کې دي شي خو په دې باندې حکم نشي ثابت دی حکم د دین ور باندې نشي ثابت دی څنګه چې د پیغمبر په خوب سره ثابت دی برحال دا د خوب اصول او داغي حیثیت حدیث مبارک کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه نبی اسلام فرمایي نبوت ختم شوه دی خدای صرف زیره پاتې شوه دی صحابه کرام ته بوزو کو د زیرو نه مطلب دی نو نبی اسلام ته فرمایل هغه خپل خوب چې بندي صحیح کین دام دته یو قسم زیره دی لکه یو بل روایت کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه رشتیا خوب او خپل خوب دا د نبوت شپږ سلويختمه حصہ ده سوال دا چې نبوت خو ختم شوه دی انبیاء کرام خو بس ته نبی اسلام باندې تمام شوی نور باندې راځي لکه قادیانان وای چوغورا چې خوب د نبوت شپږ سلويختمه حصہ شو نو مطلب دا چې نبوت لا باقی دی نو دی جواب دا دی چې یو نبوت ته او بل علم د نبوت ته نبوت خو ختم شوه دی خو علم د نبوت خو تر قیامت پورې قائم دی دا چې تاسو ته حدیث بیانوم دام د نبوت علم دی نو رښتیا خو دا د نبوت شپږ سلويختمه حصہ ده دی مطلب دا دی چې نبی له صلوات و سلام ته د وحی شروع کېدونه مخ کې عائشہ بیبي د مؤمنانو مور فرمایي چې شپږ میاشتې بعد نبی له صلوات و سلام د رښتیا خوبونه کتل
او د نبی اسلام خوب وحی وا او د وحی ټوټل زمانہ 3 کاله ده نو شپږ میاشتې د 3 کالو شپږ سلويختم ایسه جوړیږي نو دی لحاظ سره رښتیا خوبونه د نبوت شپږ سلويختم ایسه ده او بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چا چې زپ خوب کې صحیح کم نو یقینا دوم ز صحیح کما زکه شیطان زما په شکل کې خوب کې چاله نشی راتلی دا د نبی اسلام معجزه ده چې په حقیقت کې خو اصل نشی راتلی خو په خوب کې شیطان زما په شکل باندې نشی راتلی نو چا کو نبی صلی الله علیه وسلم اولید په خوب کې هغه په هر حالت دوم نبی اسلام صحیح کړی دی د دې وجه علما کرام دا بیانوي چې شیطان د نبی اسلام په شکل کې نشی راتلی وجه دا ده چې نبی اسلام سراسر هدایتو نور اور رڼا او هدایتو او شیطان سراسر گمراهی ده نو چې چرته سراسر یو هستی هدایتی او چرته سراسر یو بدبخت مخلوق هغه گمراهی وي نو هغه څنګه د هغه انسان په شکل کې راتلی چې سراسر هدایت دی نو علماء کرام لیکي چې ګورئ حالات ته وګورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د څنګه په خوب کې صحیح کو نو تبه دینه هغه رنگ ځان د لپاره تعبیر وباسي لکه مختلف شکلونو کې نبی اسلام قتل شوی دی چا صحیح کړي دی په داسې حالت کې چې نبی صلوات و سلام بوډاو چا صحیح کړي په داسې حالت کې چې نبی اسلام بالکل ځوان هلک دی چا صحیح کړي په داسې حالت کې چې نبی صلوات و سلام بیمارو او چا صحیح کړي په داسې حالت کې چې نبی صلوات و سلام وفات شوی د دې مختلف تعبیرات دي علما فرمایي چې بوډاوالی کې دې صحیح کو نو بوډاواله الله تخوخ دی د عزت مقام دی نو پوښا چې طالب الله عزت درکای کبه مرز کې دې صحیح کو نو پوښا چې پتا اعمالو کې څه کمې دي عمل دې درست کا او که نبی اسلام دې په حالت د فوتګۍ کې صحیح کو نو پوښا چې ړه داسې مړ شوی دی چې بالکل اړه د خیر خبر ور باندې لګی نه توبې وباسا ځکه نبی اسلام په هغه شکل کې راغلی نو چې په کوم شکل کې دی او کته نو پېښه چې تا اعمالو کې دا قسمه غلطی ده لکه تعالی په خوب کې نبی اسلام درلو تا ته وځي لگا سبا سات چې پاسي یو بوتل شراب اسکا نو دی مطلب دا چې شراب وسه د ډیر شوق دی یا شرابي یا شراب ته اړو چې شوی دی پام کو ګره دین ځان بچکا لکه علما فرمای کته په خوب کې نبی رسول الله والسلام راغلو اتا دی ویلي چې لگا بس میاش پریدا بس سوال اختر کا ما ته ویلي بس سوال اختر کا او سبا تر پاسې دي تلاړي کمیټای والا هغه د دوی چې ما خو نبی اسلام په خوب کې څنګه ما دوی چې اختر غنو اختر باندې کې غوړي دی مطلب دا چې ته په دې رجوع باندې تنګ شوی چې تا باندې میاشت راګیدل اختر دی راغشتري په کلار کینا چې کله میاشت کې په خپل اختر کې زګه مخ کې نه نبی له صلوات و سلام قواعد خود لیدي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته چې کله سپوږمۍ صحیح کوي نو روزه صحیح او چې سپوږمۍ صحیح کوي نو اختر کوي خو په ما باندې ډیر لګیدل چې د وسې میرا کله به اختري نو نبی اسلام د خبرې مطلب دا دی چې ته ډیر اختر بدګي نو زه اختر وکا نو مطلب دا چې اختر مکوا روزو ته انتظار وکا نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا په خوب کې سرنګ حالت کې صحیح وو دک کرانګي بلد اعمال طرف ته اشاره وی خدا یاد ساده چې نبی علیہ السلام دې صحیح کو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ځکه شیطان لا الله دا طاقت نه دی ورګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په شکل کې راشي یو بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من رآنی فقد رأى الحق چا چې زه په خوب کې صحیح کوم نو د په خوب کې حق صحیح کو د څه غلط چیز نه صحیح کړي د حقیقت کې صحیح کوم دی بل حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان کله خوب د الله د طرف نه دی او ګډ وډ خوبونه د شیطان د طرف نه دی فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب پسوک چې په خوب کې داسې سیس صحیح کی چې هغه د خوخ غني جمعات دې صحیح کو مدرسه دې صحیح کا خانه کعبه دې صحیح کا نو ته دا سکاروګه چې دا خوب هغه چاته بیان کړي چا سره ستا مینوي دا څه کس ته م بیان وا چې تاسو سره نه لګي غلط تعبیر بدل کې او مکرانګي واقع شي
واذا راى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشیطان. او کله چې داسې سیسې کې چې اده نه خوخی نو د شیطان نه پناه غواړي او د خوب نه پناه غواړي. څنګه به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او کله وسره زیاتول شنو داسې وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا. او بیا سوکا وليطفل ثلاثه او درې ځل توکانیو توکا. نو توکانو مطلب دا نه چې خپړه کا خپل باندې توکانیو توکا اسی بس تف تف اوکا اغا فارمیلټی پورا کا اغا شرط پورا کا درې ځل غسر ته توکانیو توکا. ولا يحدث بها احد فانها لن تضره. او دا غلط خوبم بیا چاته م بیان وا چې چاته بیان نه کینو طالب تکلیف نه درکای او که چاته دی بیان ګلو کی دی چې بیا تعالی تکلیف درکې. او دی بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا اقترب الزمان لم يكد يكذب رؤيا المؤمنين. وای کله چې زمانه را نږدې شي زمانه را نږدې څه مطلب چې کله قیامت را نږدې شي یا کله چې د دې سړي مرګ را نږدې شي یا کله چې شپې او ورځې په خپلو کې برابر شي نو قیامت پر را نږدې شي. بهرحال هر څه چې دي خو کله چې زمانه را نږدې شي لم يكد يكذب رؤيا المؤمنين نو بالکل هر خوب به د مسلمان د رښتیا وي د دروغ خوب بنوي. او د مسلمان خوب خو د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده. محمد ابن سیرین رحمه الله فرمایي وایي زه دا یم چې خوب په دې قسمه دی حدیث النفس یو هغه چې د اورد سړی کوم خیالات کوي وتخویف الشیطان بلاغه چې شیطان خلق یری وبشرا من الله او بلاغه چې د الله طرف نذیر او بشارت دا موږ دی وړه ویلي. اوس دې فرمایي وکانه یکره الغلا. محمد ابن سیرین رحمه الله بعد دا خوب بد غړلو چې یو سړی ځان په خوب کې په پانسای باندې وګوري دا به بد غړلو. ويعجبهم القید خو که صرف دا به په خوب کې ځانو کو جماعت جهاد کړي چولی دي نو دا به خغړلو حد کړي به په خوب کې خغړل او چې کله به پانسی شوي دا به بد غړل. او بعض روایتو کې راځي چې دا پانسای والا دا خبره ده محمد ابن سیرین نه ده بلکې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده. دی بل حدیث مبارک کې راځي جابر سے فرمایي چې یو سړی راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل رأيت في المنام كأن رأسي قطع. وجي په خوب کې میزان صحیح کو چې مان سر کټ شوی دی. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم په خندا شته دا خوب وریدو او بیا فرمایل اذا لعب الشیطان باحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. و شیطان په خوب کې تاسو سره لوبي کوي نو دا خلکو ته م بیانوي نو دنه په خوب کې سر کټ شوی. نو بعض علماء دي تعبیر روخ کړي و چې دا چا سر کټ شي نو د خپل ځان ته وری کدی بیمار وي نو دی مطلب دا چې دلته الله تعالی شفا ورکړي. او کدی غلامی یا د چا مزدوری نو د دې تعبیر دا چې د خدای پاک دی غلامای نه خلاصي. او کدی قرضداري وي نو د سر د کټ کیدو مطلب دا دی چې دی به الله جل جلاله د قرض نه خلاصي. پر حال د خوب تعبیر